اخ وطنه دا د هیواد د نامتو ناول لیکوال خدای بخښلي نصير احمد احمدي ناول دی چې زه حکمت ارين درته وړاندې کوم. د خړې هیلې په وزر کې څړیکه شوه، وزر یې ورپاوه، پورته پاتې کېدای له اختیاره ووته، لاندې پر شنو لوښو ورغله، خړپ د ډنډ اوبه باد شوې، هیلې لوښو ته ور وښویده، ځان یې غلی کړ، په سترګو یې زور راوست، نه خلاصېدې، په اوبو کې نږدې خړپا راغله، یو چا تیزه ساه وهله، د هیلې زړه پورته پورته غورځېده، پر مخ یې توده ساه ولګېده، سترګې په زحمت رڼې کړې، زړه یې خولې ته راغی، د سپي تور وربوز و، د انسان لاس ور وغځېد، هیلې نارې کړې، سړي له جیبه تیره چاقو راویست، یو نری غږ راغی، شیرین آغا مه یې حلالوه، ډېره نه ده زخمي، ساته مې. سړي په خوشکه وویل، د سپي زوی په دې عقل، سارایي هیلې نو اموخته کېږي. کړپا راغله، پیشو میو کړل، وی ویل کوکو ګله ده، که یې بیا دلته په کادانه کې ولیدم مړه به مې کي. چرګې نارې کړې، کوټ کوټ کټاټ. پیشو وویل کوکو ګلې ته دومره چاپلوسي مه کوه، څه دې کړي؟ دوه خیرن چرګوړي په دومره ناروانه ارزي، پوره 14 تازه هګۍ دې ورستې کړي. د بوټونو غږ د کادانې له ورو سره ودرېد، پیشو پورته پروړي یا بوسو ته وخته، ځان یې غلی کړ، د غوړیو له زنګ وهلو ټیمانو جوړه دروازه مازې چوله شوه، درب خړه هیلۍ پر خړه ځمکه ولوېده، دروازه بیرته پورې شوه، سیرلي ناره کړه، بس موږ خو ماړه شو، یوازې همدا خیره نه پاتې وه. پیشو له پورته راټوپ کړل، تر هیلۍ راوګرځېده، ورو یې وویل سیرلیه بدنیتي مه کوه، تر تا لوڅکونې خو اوس هم ښه ده. سیرلي منډه ور واخیسته، پیشو پورته پروړي ته ور ټوپ کړل. چرګې وویل پیشو ټکی حیا نه لري، کوچنیان به څه درنه زده کړي؟ پیشو ور غږ کړل، په 2 مردار خوارو چرګوړو دومره مه نازېږه، ویده دي. بیرته راښکته شوه، تر هیلۍ راوګرځېده، وی ویل وزر د ډېر درد کوي؟ چرګې ور ناره کړه، وکم اخلې مات وزر نو بې درده وي. پیشو هیلۍ ته نوره هم ورنږدې شوه، هیلۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. پیشو وویل رحمدله خدای دې د غټې سپږمې ورکې که، دا ښکلي بشر نو د ویشتلو و. سره ژبه یې د هیلۍ پر مات وزر تېره کړه، له ژبې ټک ویست، بیرته د پروړي سر ته وخته. سیرلي وویل چاپلوسي دې بې څه نه وه. پیشو ور غږ کړل، ته چا نه یې غږولی، کرار کېنه، د وزر وینه مې ورپاکه کړه، ښه شوه، زخم به یې ژر جوړ شي. د چرګې د ټټر له ګڼو تخته بڼکو د چرګوړو چونګا راغله. چرګې وویل پیشو ستا په مردارو ناړو کې به څه وي؟ سم ووایه چې وینې ته پیریانو ونیولې. پیشو پرېوته، لکه یې تر خېټې راوګرځوله، اوږد ارګمه یې ویست، پزه یې کش کړه، وی ویل سیرلی ټیزنه کم خوره، هوا دې بدله کړه. سیرلی غلی پروت و. پیشو وویل په دنیا کې مې د 2 کسانو له بویه بد راځي، یو د سیرلي بل د رحمدل. اوف ورکې که سا به دې در باندې کی. له پروړي راښکته شوه، تر هیلۍ راوګرځېده، ودرېده، د هیلۍ پر مات وزرې سره ژبه تېره کړه. د چرګې ناره راغله، هیلۍ ولې دې واڼې ورته وتلي دي؟ اوږده کلکه مشوکه لرې، دومره عاجزي ښه نه ده، پیشو به د اخیر وخوري. هیلۍ وترېده، په دیوال پورې ځان ونیو. پیشو وویل هیلۍ یو به د چرګې نه منې، درواغ درته وایي، له وزره راوتلې وینه دې د خولې خوند را بد کړ، بس ستا لپاره مې وڅټله. هیلۍ چرګې ته ورنږدې شوه، مات وزر یې له ځانه بیل نیولی و. چرګې پیشو ته وکتل، بلا دې په د سپینو سترګو شه، ټکی شرم نه لري. پیشو په پروړه کې ځان ته ځای جوړ کړ، غلی پرېوته. چرګې هیلۍ ته وکتل، وی ویل نور هم را نږدې شه. هیلۍ ورغله. چرګې وویل له ما مه لرې کېږه، همدا ځای درته ښه دی. غلی شوه، وی ویل ښه کیسه وکه، چیرته یې وویشتې؟ هیلۍ غرې واخیسته. پیشو ور غږ کړل، مه یې پازابوه. چرګې وویل پیشو چوپه خوله ښه ښکارې. هیلۍ ته یې وکتل، وی ویل ښه ګرانې چیرته یې وویشتې؟ هیلۍ په غریو کې وویل سهار وخته له نورو هیلویو سره په هوا کې روانه وم، اول مې په وزر کې څړیکه شوه، بیا درب راغی، پر ګڼو لوښو ورغلم. پیشو په خبره کې ورولوېده، بیا دې پر مخ توده ساه ولګېده، سترګې دې رڼې کړې، تور بدرنګه وربوز دې ولید. د هیلۍ سترګې رډې راوختې. پیشو له کومه پوهېږي؟ چرګې وویل دلته تر اوسه ستا غوندې 3 نورې سرایي هیلۍ هم راوړي دي، ټولو همدا یوه کیسه کوله. هیلۍ وویل
هغه هیلۍ چیرته دي؟ پیشو ورغږ کړل. رحمدل وخوړې. هیلۍ یودم وژړل. چرګې وویل وکم عقلي پیشو، د خبرونو د کېدو وه. هیلۍ په ژړا کې وویل ما هم خوري. چرګې وویل نه، تا به ولې خوري؟ پیشو ورغږ کړل دروغ درته وایي، ته نو څه د رحمدل د پلار لور یې؟ د خوراک لپاره یې ویشتل یې. بس څو ورځې به د رحمدل کوچنی زوی سات در باندې تیر کړي، بیا به دې کټوي ته ور واچوي. د خوندور یخنۍ ښوروا وړې پاسته هډوکه به دې ماته هم راورسیږي. چرګې ناره کړه ډېر مردار مخ دې دی. پیشو پر خپلو شونډو سره ژبه تیره کړه. چرګې مخ دې تور، سپینه وغږېدم. ته ووایه د تیرو 3 هیلیو هډوکي مې ونه خوړل؟ چرګه غلې شوه. د هیلۍ ژړا زور ونیو. زرلي چیغه کړه غوږونه مو راوخوړل، خوب ته مې پرېږدئ که نه؟ د سطل کړنګا راغله. چیغې شوې. چرګې هیلۍ ته اشاره وکړه. دواړو د دیوال تر سوري د باندې وکتل. یوه ځوانه نجلۍ د ډنګ سطل تر څنګ ناسته وه. ژړل یې. خپل سر ته یې لاس نیولی و. په عمر پخې ښځې له خپلو ګوتو د نجلۍ تور ویښته جلا کول. ښځې یودم چیغه کړه وغلې کاسیرې، 100 واره مې درته وویل چې په دې نري ګاچ ټیکري کې د باندې مه وځه، خو ته د سړي لور نه شوې. تر دې خو چې لوڅه کارېسته لاړه شي. ښځه غلې شوه. یودم یې وویل ما ته وګوره، 11 وارې لنګه شوی یم. تر اوسه مې خدای که له خپل سړي پرته یو ویښته هم چا لیدلی وي. د شپې هم له ټیکري سره پرېوځم، ښکلي په پرده کې ګرځم. نجلۍ ژړل. ښځې چیغه کړه له مخې مې ورکه شه، بیا دې په دې نري ټیکري کې ونه وینم. نجلۍ کوټې ته ننوته. ښځې غټ دیګ ور واخیست. د غوا غولانځو ته په جګو پښو کېناسته. د شیدو له لومړۍ دارې سره د پیشو غږ راغی. کوکو ګله بیا ولې داسې سره ایشي؟ چرګې ور وکتل. پیشو یې تر څنګ ولاړه وه. پیشو وویل د دې خلکو ټول کارونه هم داسې دي، سر ته یې پام وي کونې ته نه. د کوکو ګلې خشتک ته وګورئ، پرېږدئ، دا خو په رښتیا هم ښکلې په پرده کې ګرځي. چرګ او هیلۍ بیرته شاته شوې. پیشو هم ورپسې ورغله. هیلۍ وویل دا څوک وه؟ کوکو ګله د رحمدل ښځه. غلې شوه. پیشو ورغږ کړل ولې زړه وروبه کوې؟ ټوله کیسه ورته وکړه. چرګې وویل څه ورته ووایم؟ ورته ووایه چې دا د رحمدل مشره ښځه ده. رحمدل 11 اولادونه ترې پیدا کړل، 2 زامن او 9 لوڼې، خو کال مخکې یې پیغله لور په بدل ورکړه، نوې ښځه یې راوسته. رحمدل وایي چې 2 زامن معنا یو زوی یعنې هیڅ. ښه او بده پیښیږي، نارینه باید 1 درجن زامن ولري. چرګه په خبره کې ورولوېده نو دا کیسې ولې هیلۍ ته کوي؟ د هغې پرې څه؟ پیشو وویل هیلۍ باید هغه څوک وپېژني چې دا خوري. اخ رحمدل نو د غوښې شوقي دی. میاشت مخکې د ژوندي پسه پر لم غاښونه ټینګ کړل. د هیلۍ روغ وزر ولړزېد. چرګې وویل هیلۍ چورت مه خرابوه، لوڼې یې خوږې دي. پیشو وویل نو په دې وطن کې خواږه خلک کله واک لري؟ هیلۍ په ژړا کې وویل باید له دې ځایه لاړه شم. پیشو وخندل. تاسې خبره وکړه چې له عقل سره جوړه وي. د رحمدل کور 4 هسک دیوالونه لري، وراخوا باغ دی، ځه له باغه هم واوښتې. له غوږور سره به څه کوي؟ له سپږموی آن په غره کې هم نشي خلاصېدی. هیلۍ چرګې ته ناامیده سترګې ور واړولې. چرګې وویل دومره ځان ناګاره ما چوه، غوږور دې لیدلی دی؟ د رحمدل ښکاري سپی. د هیلۍ ژړا تیزه شوه. چرګې وویل راځه چې باغ ته لاړې شو، باغ کې به دې پام غلط شي. هیلۍ په ژړا کې وویل د باندې مو پرېږدي؟ هو یوازې سیرلی منه دی، د تاکونو پاڼې خوري. د پیشو غږ راغی هیلۍ که زما منې د رحمدل له سترګو لرې ګرځه، د دې خلکو د پام کار دی، وبه دې ویني. یو وار به یې د هیلۍ ښوروا ته زړه وشي. چرګې ورو وویل هلئ بچیانو، خوب مو ډېر وکړ، راځئ باغ ته ځو. د چرګې د ټټر له پستو بڼکو 2 ژیړ چورګوړي راووتل. چرګه مخکې شوه، له سیرلي پرته ټول له سوري ووتل. هیلۍ شاوخوا وکتل. یو دیوال ته کتار خامې کوټې ولاړې وې. پیشو ژیړې غوا ته ور وګرځېده. ویې ویل غوا غولنې ډېر مغرور مخ دې نه دی نیولی؟ د غوا غټې سترګې رډې راوختې. پیشو وویل ولې داسې پټره کې یې؟ څه دې کړي؟ پازم شوو خوړو له سره شخوند وهې. غوا رمباړه کړه. اخ تړلی یم که نه در کې ختلم. پیشو وویل شکر، ځینې کسان همداسې تړلي ښه دي. په چرګ او هیلۍ پسې چابکه روانه شوه. له کوره باغ ته کوچنی ور پرېوه. په کور کې شنډکی نه ښکارېده، خو باغ ګڼ تاکونه لرل. بل سرته یې د توتانو زړې ونې ولاړې وې. هیلۍ یو ناڅاپه منډه کړه. د لښتي رڼو اوبو ته ور ولوېده. اوږده ژېړه مښوکه یې د وزر په لندو بڼکو کې ننیسته. چرګې ورغږ کړل
په اوبو کې همداسې لاندې ځه لښته د توتانو سیوري ته تللی ده. چرګې یودم چغه کړه. په منډه د خپلو چرګوړو مخې ته ودرېده. سترګې یې رډې راوختې. شاوخوا یې وکتل. سړه ساه یې وایسته. د یو چرګوړي له ژېړې مښوکې د انګور غوره لرې کړ. ویې ویل پام، دنیا ته نوي راغلي یاست. فکر کوئ چې ټول مو د مور غوندې مهربانه دي. رحمدل نه پېژنئ، خام به مو وخوري. پیشو وویل چرګې زه خو اوږد غوږې ته وایم. چرګه له خپلو چرګوړو سره د لښتي پر ژۍ روانه وه. ناڅاپه د یو چرګوړي پښه وښویده. چرګې نارې کړې. هیلۍ په بیړه بیرته راوګرځېده. اوږده غاړه یې ور وغځوله. د چرګوړي وزر یې په خپله مښوکه کې ونیو، وچ یې راویست. چرګوړي وټوخل. چرګې ژړل. پیشو وویل چرګې ښه مور نه یې. سپي وغپل. پیشو ونې ته وخته. سپی لاندې ورته ودرېد. خوله یې پورته ونیوله. څو ځله یې وغپل. پیشو وویل ډېر بدمختی دی. د موږکانو زار یعنی زهر به درته پیدا کوم. سپی هیلۍ ته ور وګرځېد. هیلۍ وارخطا وه. سپي خپلې اوږدې شونډې ویډې کړې. هیلۍ ته یې سپین غاښونه ور وښودل. پوه یې کړه چې لرې تګ یې په خیر نه دی. هیلۍ لړزې اخیستې وه. سپی روان شو. چرګې وویل هیلۍ که ته نه وای زوی به مې مړ و. پیشو له ونې راښکته شوه. ټول د توتانو خوا ته ورغلل. نجونې وې. ځینو جامې پرې مینځلې. نورو غالۍ ته برسونه نیولي وو. یودم یوې له رنګه سرې پیغلې منډه راواخیسته. هیلۍ یې له اوبو ورپورته کړه. پر خپل مخ پورې یې ونیوله. ویې ویل اخ زار څومره ښکلې. بله نجلۍ راغله. د هیلۍ وزر یې وکوت. له یوې ټوټې یې تراړه وایسته. وزر یې وتاړه. دواړه بیرته لندو جامو ته ورغلې. پیشو وویل په دې کور کې زړه شوم، خو د یوې هم داسې مینه را باندې رانغله. چرګې ورغږ کړل نه اخلاق لري نه رنګ، مینه خو دلیل غواړي. پیشو ناره کړه خدای خو هسې خره نه پیدا کړې. له پتارۍ را دې خواشه. هیلۍ مخ ور واړوه. خره ترې یوې ونې لاندې ولاړه وه. لږ ورهاخوا پر یوه ټیټ لرګي باندې ټومبل شوي زړې ټوټې باد رپولې. هیلۍ چرګې ته مخ ور واړوه. پتارۍ. چرګې وویل د رحمدل مشره لور یې همدلته پرېمینځله. خلک د مړي د پرېمینځلو ځای ته پتارۍ وایي. پیشو خرې ته ورغله. ترې راتاوه شوه. ویې ویل زړه مې دی چې په دا تور کوناټي دي کلکه خوله در ولګوم. چرګې ورناره کړه ومر در خورې. پخوا خو داسې بې ادبه نه وې. څه در باندې وشول لکه چې دا پوچې خبرې دې له رحمدل زده کړي. پیشو وویل خرې ته دې پام دی داسې مظلومه خوارۍ نیولې چې ستا به هم غوسه ورته راشي. چرګې وویل تر تا خو اوس هم ښایسته ده، ورته وګوره غټې تکې تورې بڼورې سترګې دي. پیشو وویل سترګې څه کوي، دومره غټه ده خو پرون کوچني سپي سپکه کړه. د زړه دربای رحمدل هم اورېدله. خرې وویل نو څه مې کړي وای، یو څه زړوره شه. څنګه اوس به یې در وښیم. پیشو ونې ته وخته. سپي ته یې ورناره کړه. اوږد غوږې خرې کنځلې درته وکړې. سپی په ستړي ساه راغی. پیشو وویل خره وایي چې د سپي ډېر سپی مخ دی. سپی وغورېد. خرې رښتیا نږدې ورغی. د خرې اوږده غوږونه لړزېدل. پیشو وویل خرې شا ور واړوه، خولې ته یې سمه مضبوطه لغته ورکړه. خرې له ویرې ډکې سترګې پورته پیشو ته ونیولې. پیشو وویل زما خبره ومنه، نه تاوانې کېږي. خره یو وارې پورته وغورځېده. سپي کړنچ وهل. پر ونه ورغی. درب ولوېد. بیرته پورته شو. منډه یې واخیسته. پیشو له ونې راټوپ کړل. خرې ته ورغله. څومره اسانه وه. عاجزي هر وخت په درد نه خوري. د سپي به دا لغته ټول عمر په زړه وي، بیا به پورته درته ونه ګوري. هیلۍ نجونو ته وکتل. ویې ویل چرګې دا ټولې د رحمدل لوڼه دي. پیشو چغه کړه چوپ. پرېوته. پر چمن یې غوږ کېښود. ګڼو وښو ته پر ټټر ور وښوېده. یوه شېبه غلې وه. بیا یو دم ملا سر راټوله کړه. ټوپ یې کړ. بیرته راغله. په غوسه یې وویل چرګې دا تا هوښیار کړي دي. څوک؟ موږکان. زما تر ټوپ له مخې سوري ته ننوځي. پرون هم له یوه سره غږېدې. هیلۍ وویل موږک له تا ډارېږي، ته له سپي. ولې؟ پیشو لمر ته پرېوته. ویې ویل هیلۍ ته خو تر خرې هم کم اخله یې، موږ د یو بل دښمنان یو. خو ما څو ځایه موږک پیشو او سپی ګډ سره لیدلی دي. د انسانانو په کورونو کې اوسېدل. د یو بل ښه دوستان وو. چرګې ورو وویل هیلۍ ستا لپاره وایم، بل ځای داسې ساده خبره مه کوه. د خندا غږ راغی. دواړو ور وکتل. پیشو په چمن کې رغړېدله. وروسته یې په خندا وویل هیلۍ څه دې وفرمایل؟ څه چې دې واورېدل
خو زه رښتیا وایم ما نیمه دنیا لیدلې ده. په ډیرو ملکونو کې مې د خلکو په منځ کې ژوند کړی. د پیشو خندا زور ونیو. چرګې وویل هیلۍ پټه خوله دې ښه وه، هوښیاره معلومې دي. هیلۍ وویل رښتیا وایم هر ځای خو رحمدل دوی نشته چې د هوا مرغان لا نه دي ترې پاتې. په نوره دنیا کې انسانان د مرغانو عزت کوي، خوراک ورچوي، له لیدو یې خوند اخلي. ما ته وګوره، تیر ټول منی مې د یوه ښار په منځ کې تیر کړ. لوی پارک و، پراخ ډنډ یې درلود، سلګونه مرغان پکې اوسېدل. ما په خپله مښوکه د انسانانو له لاسونو بسکټ اخیستي دي. پیشو وویل هیلۍ ګوره زه خره نه یم. خرې وویل پیشو له غتې ته دې زړه شوی؟ دا څویم ځل دی چې ما توهینوې. پیشو وویل خرې توبه مې ده، کاشکې مې نوی زړه وره کړی. د ځینو پوهول تر ګټې تاوان لري. ښه هیلۍ چټیات دې خلاص شول. هیلۍ وویل مه یې منئ، خو له موږ سره به انسانانو عکسونه اخیستل، د چا له لاسه به مو ډوډۍ واخیسته، خوشحاله به وو. هیلۍ غلی شوه. چرګې ته یې وکتل. ویې ویل ځواب دې رانه کړ. دا ټول نجونې د رحمدل لوڼې دي؟ هو، خو هغه یوه یې دویمه ښځه ده. کومه؟ هغه چې تر نورو څه ګوښې جامې پرېمینځي، هغه د سره مخ، شنو سترګو او ژیړو ویښتو والا درښیم. هیلۍ وویل هغه خو وړه نجلۍ ده، بس د رحمدل د دویمې لور همزولې وګڼه. خو ویې کړه. هیلۍ نجونو ته وکتل. ویې ویل په نوره دنیا کې په دې عمر د نجونو خولې له خندانه سره ټولیږي، خو دوی ترې ویټنډې نیولې. ولې؟ دا نجونې له خندا منع شوي دي. هغه د تور ټیکري نجلۍ وینې؟ او سپین مخ او خړې سترګې لري. نه ورهاخوا هغه شین خالی چې له ټیکري پیچلې ویښته راوتلي ومې لیده. میاشت مخکې په ګودر په زور خندلې وه. دا خبره یوې کلیوالې کوکوګلې ته کړې وه. کوکوګلې د دې نجلۍ مخ پر ځمکه ور وسولاوه. ورته وویل چې ولې داسې مسته یې؟ یارانې ته دې زړه شوی؟ دلته د جنۍ له خندا هم د شهوت معنا اخیستل کېږي. خندا یعنی بې حیایي. پیشو وویل چوپ شئ، د موږک چوڼا نه اورئ. ټول غلي شول. یو دم په اوبو کې چړپا شوه. ټول ور وکتل. یوه 12 کلن هلک دویمه نجلۍ هم لښتي ته ور ټېله کړه. دوی نجونې په بیړه له اوبو راوختې. هلک خندل، خو لندې نجونې لړزې اخیستې وې. یوې ژړل. پیشو وویل زما سترګې تر تاسې تیزې دي. د نجلۍ شونډه وینې ده. په هماغه ځای کې د لښتي ژۍ راوتلې تیږه لري. هیلۍ وویل نجونې ولې څه نه ورته وایي؟ دواړه تر هلک پیاوړي دي. یوه یخ رپوي، بله ورته ژاړي. پیشو وویل دا باتور نومیږي. څه معنا؟ یعنی تورزن. بس سرونه پرې کوه. د دې خلکو ډیر نومونه لا وحشتناکه دي. باتور د کوکوګلې دویم زوی دی. جونې د رحمدل او کوکوګلې له ډاره څه نشي ورته ویلی. یو ورځ یوه خور له باتور سره مازې خبره اړولې وه. پلار یې شنو لښتو ته واچوله. ویلې چې تاسو ټول یوه خوا، باتور بله خوا. ټولې به د باتور بچک پښو ته حلالې کم. چرګې وویل هغه دی. رحمدل هم راغی. په تاکونو کې یو چاغ سړی ودرېد. ګېډۍ تر د نیم ګز مخکې راوتلې وه. پیشو وویل هیلۍ همدې سړي ښکاري ټوپک درته ونیو. چې خړنه سترګه یې پټه کړه. ټک چیو بوڅې راواړولې. هیلۍ تر ونې پټه شوه. پیشو وویل زړه دې غټ ونیسه، له دومره لرې د نه ویني. یو دم د کور د خوا له دروازې یو ځوان راغی. له رحمدل سره ودرېد. څه یې وویل. بیرته تر دروازې ووت. پیشو وویل دا یې مشر زوی دی، 21 کاله عمر لري، غیرت نومیږي، خو د شپې له ډاره بولو ته نشي راوتلی. تر اوسه لا کوکوګله په چوتره کې ورته ولاړه وي. غلی شوه. له لرې رحمدل ته وکتل. ویې ویل د رحمدل بریتونه داسې په اسانۍ نه زړیږي. یوه خبره خو شته. بیرته د باغ دروازه خلاصه شوه. غیرت یو پسه تر غوږ نیولی و. پیشو وویل باید پوه شم. تر لښتې یې ټوپ کړل. د تاکونو په جووه کې یې منډه واخیسته. پسه ته نږدې ودرېده. رحمدل وویل غیرته زویه ولې ورته ګورې؟ مریض پسه چا جوړ کړی؟ ورشه چاړه راوړه. پیشو پسه ته ورنږدې شوه. ویې ویل سر خو دې غټ دی، څه بلا وهلی یې؟ پسه مړې سترګې ور واړولې. ښه نه یم، د خولې خوند مې بد دی. دا 2 ورځې مې د وښو څکه نه ده کړې.